أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې بیا هم ټولو د قدر وړ محصلینو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د انلاین درسونو لړۍ ادامه لري. زموږ او ستاسو نن 5م درس دی، تیر 4م درس و. اوس 5م درس د الجیانو په باره کې دی. هیلهمند یمه چې درس تر پایه راسره تعقیب کړئ. هغه مطالب چې موږ او تاسو به په همدې درس کې پرې بحث کوو هغه عبارت دي له: لومړی د الجیانو مهمې ځانګړنې، د الجیو د فایلمونو 3 سلسلې، له الجیانو څخه ګټه اخیستنه، د الجیانو طبقه بندي، د الجیانو ویش د پګمنټ یعنې رنګ له مخې، د الجیو د ډولونو د هر یوه جلا جلا وضاحت، یعنې د پګمنټ له نظره چې دوی ویشل سوي دي د هغو هر یو ګروپ جلا جلا وضاحت موږ او تاسو لولو. لومړی راځو الجیان پیژنو. الجیان د تالو بایونټا او د بحري بیکاره وښو په نوم سره هم یادیږي. تالو بایونټا موږ او تاسو ویله چې ابتدایي نباتات دي، د دوی جوړښت چې دی هغه تالوس ته ورته دی. تالو یعنې تالوس او بایونټا یعنې نبات یا ژوندی ارګانیزم. نو تالوس موږ او تاسو هغه شکل ته وایو چې هغه حقیقي ریښې، پاڼې او تنې نه لري. نو الجیان هم تالو بایونټا دي، یعنې دوی نه حقیقي ریښې لري، نه هم پاڼې لري، نه هم تنې لري. او یا بحري بیکاره واښه، دوی لکه څرنګه چې ډیری دوی په اوبو کې ژوند کوي او هلته یو شین قشر تشکیلوي، نو ځکه دوی ته بحري بیکاره واښه هم وایي. هغه علم چې الجیان مطالعه کوي ورته پایکولوژي ویل کیږي، یعنې پایک وایي خپله الجی ته او لوجي وایي پوهې ته. پایکولوژي د الجیانو د پوهنې علم ته ویل کیږي چې الجیان تر څېړنې لاندې نیسي. ځینې په وچه او ځینې په مرطوبه لکه په ډنډونو، سیندونو، جهیلونو، ویالو، تروو اوبو او نورو کې ژوند کوي. یعنې دوی داسې ډولونه هم ستا کوم چې په وچه کې ژوند کوي، هم یو داسې ستا چې په ډنډونو او سیندونو او مختلفو اوبهیزو منطقو کې ژوند کوي. دوی ځینې وخت له نورو اجسامو سره د سمبیوسس په ډول ژوند کوي. سمبیوسس هغه ژوند ته ویل کیږي چې په هغه کې 2 ژوندي موجودات په داسې ډول یو له بل سره په ګډه ژوند کوي چې دواړه یو بل ته تاوان نه رسوي بلکې یو بل ته ګټه رسوي. دوی هم همداسې په یو شکل باندې له نورو ژوندي موجوداتو لکه له پنجانو سره په ګډه ژوند کولی سي، لکه ډبرګولی یا ډبرینګول یا ډبرګولی یا موږ تاسو ته لیکنیسم وایو، یعنې ګلي سنګونه هم ورته ویل کیږي. دوی په راتلونکي سلایډونو کې بیا موږ تاسو لولو چې الجیان او پنجان په ګډه په سمبیوسس په ډول ژوند کوي، او ځینې یې بیا د سافروفایټیک په ډول ژوند کوي چې دوی د نورو عضوي موادو سربیره باندې هم ژوند کولی سي. د الجیانو مهمې ځانګړتیاوې په دې ډول سره دي: دوی د فوتوسنتیز عملیه سرته رسولی شي ځکه چې په دوی کې کلوروپلاست شتون لري. کلوروپلاست چې دی هغه مختلف پګمنټونه لري، د مثال په ډول باندې لکه کلوروفیل A او B خو په نباتاتو کې دي، C په دوی کې لیدل کیږي. همداسې فاکسوزنتونین په دوی کې شته، کیروټین په دوی کې شته، پایرویډ په دوی کې شته، مختلف پګمنټونه په دوی کې شته. نو ځکه د دوی رنګ هم همدغه پګمنټونه ټاکي. لکه څرنګه چې دوی کلوروپلاست لري، نو دوی د فوتوسنتیز عملیه سرته رسولی سي چې د هغې په نتیجه کې د لمر روښنایي جذب کړي او اوبه تجزیه کړي چې په نتیجه کې ګلوکوز لاسته راوړل سي. شکل یې تالوس دی. تالوس په دې معنا سره چې د دوی په جوړښت کې، د دوی په شکل کې نه هم حقیقي ریښې، نه هم حقیقي پاڼې او نه هم حقیقي تنې شتون لري. نو ځکه دوی شکل چې تالوس ته ورته دی.
دوی څو حجروي دي، یعنی دوی بدن چې دی هغه له څو حجراتو څخه جوړ شوی دی. اما ځینې داسې هم شته چې هغه یو حجروي، یعنی ځینې اني سلولر او ځینې مولټي سلولر دي. دوی مایکروسکوپي او ماکروسکوپي شکلونو سره لیدل کیږي. ځینې یې داسې شته کوم چې په سترګو لیدل کیږي، یعنی هغه ماکروسکوپي دي، او ځینې یې مایکروسکوپي دي، یعنی دوی کوچني شکلونه جوړښتونه سایز لري، د مایکروسکوپ څخه پرته نه لیدل کیږي. د مختلفو پګمنټونو په لرلو سره مختلف رنګونه لري، یعنی ژیړ، سره، نارنجي، طلایي، مختلف رنګونه په دوی کې لیدل کیږي، ځکه چې دوی ډیر مختلف پګمنټونه لري. اکثره یې په کالوني ډول ژوند کوي. کالوني ډول یعنی په دې معنا سره چې دوی په یوه ځای باندې ډیر په ګډه سره ژوند کوي. مثال په ډول باندې د شاتو مچۍ په کالوني ډول ژوند کوي، یعنی دوی ډیر د شاتو مچۍ سره یو ځای کیږي او په ګډه سره د سمبیوسیس په ډول سره ژوند کوي. دوی عموما په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي، یعنی عموما غیر زوجي تکثر کوي، خو اما زوجي تکثر په دوی کې هم لیدل کیږي چې په آینده سلایډونو کې یې لولو. د الجانو د پایلمونو 3 سلسلې، یعنی دوی چې دی هغه 3 سلسلې لري. یوه یې شنه سلسله ده، بله یې قهوه‌ایي یا نسواري سلسله ده، بله یې د سرو الجانو سلسله ده. په شنه سلسله کې یوګلینوفایټا یعنی د فلاجیل لرونکي الجان چې هغه یوګلینا په دې کې شتون لري، کلوروفایټا دي په دې کې چې هغه مثلا شنه الجان، زرغونه الجان دي، البته کریسوفایټا دي، همدارنګه سیانوفایټا دي. په قهوه‌ایي یا نسواري سلسله کې بیا زنتوفایټا دي، فایوفایټا دي، ډی اټوموفایټا دي، پایروفایټا دي او لیکنوفایټا دي. په سرو الجانو کې یوازې روډوفایټا یعنی سر الجان خپله شتون لري. دا هر یو موږ او تاسو بیا لولو په جلا جلا ډول سره. له الجانو څخه ګټه اخیستنه، له الجانو څخه په کومو ځایونو کې ګټه اخیستل کیږي؟ عموما له الجانو څخه په لاندې ځایونو کې ګټه اخیستل کیږي. لومړی د غذا په حیث استعمالیږي، ځکه ګلایکو پروټین یې حجرو کې لیدل شوی دی، یعنی په بعضو ځایونو کې دوی خوړل کیږي. د غذا په حیث څخه استفاده کیږي، ځکه چې د دوی په حجراتو کې ګلایکو پروټین د ذخیرې په ډول سره لیدل شوی دی، ځکه دوی د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، ګلوکوز لاسته راوړي، ګلوکوز بیا په ګلایکو پروټین باندې بدلیږي، بالاخره هغه بیا د غذا یوه ښه او مهمه منبع تشکیلوي. د ځینو ویټامینونو لکه ویټامین A، D، E، C څخه غني دي، یعنی په دوی کې د اډیک مخففاتو په نامه سره ویټامینونه شتون لري چې هغه A، D، E، C دي، نو ځکه دوی هم استعمالیږي. له دوی څخه ایودین لاسته راځي. ایودین چې یو ډیر مهم عنصر دی، ډیره مهمه ماده ده چې په طب او نور بخشونو کې ورڅخه استفاده کیږي، له همدوی څخه لاسته راځي. د پوتاشیم زیات مقدار لري، نو ځکه د سرې په حیث باندې هم استفاده کیږي. پوتاشیم نایتریت چې مهمه سره ده چې د پوتاشیمي سرې په نامه سره یادیږي، نو دوی همدغه عنصر په ځان کې ډیر لري. نباتات پوتاشیم ته په ډیر اندازه اړتیا لري، نو د سرې په حیث چې کله بیا دغه الجان د نباتاتو لپاره استعمالیږي، نو دا د دوی یو بله ګټه ده، یعنی دوی پوتاشیم زیات مقدار لري، نو ځکه د سرو په ډول باندې نباتاتو ته ورکول کیږي. له سرو الجانو څخه د اګر په نوم ماده جوړیږي. دا یو د پوډرو ته ورته جامده ماده ده چې د بکټریاو او فنګسونو د کلچر لپاره یو ډیره مهمه ماده او بستر جوړوي، میډیم جوړوي، له دوی څخه لاسته راځي. له الجانو څخه تیل هم لاسته راتلای شي. په عمومي توګه الجی 2 مهم ارزښتونه لري. لومړی چې دی هغه صنعتي او اقتصادي ارزښت دی. په دې ارزښت کې په صنعتي او اقتصادي کې لاندې شیان دي. لومړی دوی پروټین لري او د انسان او ماهیانو ترمنځ غذایي زنځیر جوړوي، یعنی لکه څرنګه چې دوی په دریابونو کې ژوند کوي،
ماهیان هم په دریابونو کې ژوند کوي، دوی پروټین لري. ماهیانو پروټین ته اړتیا لري، نو ماهیان له دوی څخه استفاده کوي. موږ او تاسو له ماهیانو څخه استفاده کوو. نو ماهیان چې دي هغه په الجانو باندې ولاړ دي او موږ تاسو بیا له ماهیانو څخه استفاده کوو. نو دا یو بل ارزښت دی. دوی د دې ترکیب په وسیله باندې اوبه پاکوي، ځکه چې دوی کاربن ډای اکساید له اوبو څخه اخلي او اکسیجن ورکوي، نو ځکه اوبه هم پاکیږي. د خاورې او وریجو په حاصلخیزي کې مهم رول لري. موږ تاسو ویله چې دوی پوتاشیم ډیر لري، نو ځکه دوی څخه په دې کې استعمالیږي. د غاښو کریم ورڅخه جوړیږي، یعنی په هغه هم له ډای اټوم فایټا څخه چې دا د بهر ته ځي، هلته د ډایټمیټ په نامه طبقه جوړوي چې هلته طبقه جوړه کړي، بیا همدغه راخیستل کیږي او د غاښو کریم ورڅخه جوړیږي چې د غاښو په صفایي کې مهم رول لري. دویم یې بیولوژیکي ارزښت دی. په بیولوژیکي ارزښت کې لومړی په اوبو کې ژوند کوونکي الجیان د کبانو مهمه غذا جوړوي، یعنی کبان چې دي هغه له الجیانو څخه استفاده کوي. د خپلو ترسباتو له امله د اوبو رنګ ژړ ګرځوي، ورته د الجیانو چمن ویل کېږي چې دا یو بل بیولوژیکي ارزښت دی چې د اوبو رنګ ژړ ګرځوي. د ډایټمیټ طبقه جوړوي، دوی له پوستونو څخه بیا د غاښو کریم جوړیږي. موږ تاسو مخکې وویل چې دوی ډایټومفایټا چې د الجیانو یو ډول دی، نو په قهوه‌ایي یا نسواري سلسله کې د هغوی یو سلسله ده، د هغوی یو ډول دی، د الجیانو یو ګروپ دی، له هغو څخه دا جوړیږي. دوی په انفجاري موادو کې هم استعمالیږي او د نایتروجن نصبولو کې رول لري. یعنی نایتروجن چې د نباتاتو لپاره ډیر مهم عنصر دی، د همدې په وسیله باندې نصبېدلی شي. د الجانو طبقه بندي. موږ او تاسو ویل چې نباتات چې دي هغه عموما په دوه کینګډم باندې ویشل شوي وو، چې یو تالوبایونټا وو او بل چې وو، یعنی یو لومړني نباتات وو او بل عالي نباتات وو، یعنی تالوبایونټا او بل امبریوبایونټا وو. لومړني نباتات بیا په 4 سب کینګډم باندې ویشل شوي وو، چې له هغو څخه لومړی سب کینګډم موږ تاسو ویلی دی سب کینګډم آف تالوبایونټا، پروسایټوبایونټا یا وایروفایټا، چې په هغه کې ویروسونو فایلم شتون درلودی. هغه تاسو ویلی دی، مخکې پرې بحث شوی دی. دوم سب کینګډم آف پروکاریوټا و چې په هغه کې بکټریوفایټا و او بل سیانوفایټا و. دا هم موږ تاسو ویلی دی، یعنی بکټریوفایټا باندې موږ تاسو بحث کړی دی. بل چې دی هغه سب کینګډم آف افلاسټیدا، معنا نه پلاسټیدا معنا پلاستید لرونکي، چې دوی کودرفلاس نه لري، چې په هغه کې مایکوفایټا، فنجان او میکزوفایټا، یعنی په پنکونه شتون لري. دا په راتلونکي درس کې موږ تاسو وایو. یعنی لومړی سب کینګډم د ویروسونو، دوم سب کینګډم د بکټریاو، دریم سب کینګډم د پنجانو او څلورم سب کینګډم چې دی هغه د الجانو دی، چې هغه یوکاریوټا دي. یعنی الجان د تالوبایونټا یو سب کینګډم دی، سب کینګډم آف یوکاریوټا، چې په هغه کې مختلف الجان دي، چې کریسوفایټا یعنی جړشنه الجی، زنتفایټا یعنی جړنسواري الجی، ډایټومفایټا دارنګه فلاجیل لرونکي یوګلینوفایټا دي، فایروفایټا دي، کریسوفایټا دي، فایوفایټا دي، روډوفایټا دي، کلوروفایټا دي او لیکینوفایټا دي، چې دا بیا هر یو موږ تاسو لولو. د الجانو ویش د پګمنټ یعنی رنګ له مخې. الجان چې دی هغه د پګمنټ یعنی رنګ له مخې په همدغو شپږو برخو باندې ویشل شوي دي. لومړی چې دی هغه آبي شنه الجی دی، چې هغه سیانوفایټا دي. دوم چې دی هغه شنه الجان دي، یعنی کلوروفایټا دي. دریم چې دی هغه یوګلینوفایټا دي. څلورم ژړ شنه الجی دی، چې هغه کریسوفایټا دي. پنځم نسواري الجی دی، یعنی پانوفایټا دي. او شپږم سره الجی دی، یعنی روډوفایټا دي. اوس موږ تاسو هر یو جلا جلا تشریح کوو. لومړی راځو موږ تاسو شنه آبي الجی یعنی سیانوفایټا وایو. په شکل کې تاسو وینئ چې دا شنه آبي الجی دی،
دوی حجرات پروکاریوت دي، یعنی د ټولو الجیانو حجرات چې دي هغه پروکاریوت دي، یعنی دوی چې دي پروکاریوت دي. او دوی 2009 لري. څو نوي لري؟ 2009 په دوی کې دوی شتون لري. دوی اوټوټروفیک دي او په ابي، شنو، نسواري او سرو رنګونو د طبقاتو په څیر لنده خاوره او خوږو اوبو کې ژوند کوي. اوټروفیک یعنی دوی د فوتوسنتیز عملیه سرته رسولی شي. ځینې په بحر کې لامبو وهي، د اوبو رنګ تغییر ورکوي چې ورته پلانکټون ویل کېږي. پلانکټون د الجانو یو ډول دی چې د بحر په تل کې لاندې لامبو وهي، هلته ژوند کوي، هغه ته پلانکټونونه ویل کېږي. ځینې یې زهر تولیدوي لکه مایکروسیسټس او انابینا. دا یو ډول زهر تولیدوي چې د بیا د موسلفوسنین په نامه یو د زهرو یو عملیه سرته رسوي چې بیا په کاره حیواناتو ضرر رسوي. د سرو په حیث هم استفاده کیږي او نایتروجن نصب وظیفه اجرا کوي، ځکه چې دوی هغه منرالونه په خپل ځان کې لري چې نباتات ورته اړتیا لري. دویم چې دی هغه کلوروفایټا یعنې شنه الجی دي. دوی وحید الحجروي او رشته‌ایي جوړښتونه لري. بدن چې دی هغه له یوې حجرې څخه جوړ دی او شکل چې دی هغه رشته‌ایي دی. 809 لري. د دوی تر ثباتو په وسیله د اوبو رنګ شین ګرځي. تر 1000 متره هم پیدا شوي دي، یعنې دوی د اوبو په تل کې لاندې تر 1000 متره پورې پیدا شوي دي. د حجرې انکشاف په 3 ډول دی، یعنې 3 پړاوونه لري. لومړی کې له یوې حجرې ډېرې حجرې منځته راځي. له یوې حجرې څخه ډېرې حجرې منځته راځي. کله چې ډېرې حجرې منځته راسي او بیا د یوې لزجي مادې په وسیله احاطه کېږي چې ورته ولوسن لاین ویل کېږي. په دویمه مرحله کې یوې حجرې څخه رشتوي حجرې منځته راځي او الجان تشکیلوي چې دې ته بیا ټیلراسپور لاین ویل کېږي. په دویم ډول انکشاف کې له یوې حجرې شاخه‌یي حجرې منځته راځي چې څو هستوي وي او دې انکشاف ته بیا سپاینو سیوس لاین ویل کېږي چې بالاخره بیا الجان تشکیلیږي. دریم یوګلینوفایټا پلاجل لرونکي الجان. دوی حقیقي حجروي دیوال نه لري. تر اوسه یې 450 نوي پیژندل شوي د یوګلینوفایټا. حقیقي حجروي دیوال په دوی کښې نه لیدل کېږي، بلکې د حجروي دیوال په ډول یو دیوال شتون لري چې حقیقي نه دی. شنه او آبي رنګونه لري، په شکل کې هم معلومیږي. په هغه کښت او ځایونو کې چې بکټریاوې ژوند نشي کولی دوی هلته ژوند کولی شي. یعنې دوی له هماغه محیط سره کوم چې بکټریاوې هلته ژوند نشي کولی دوی توافق کړی دی هلته ژوند کولی شي. تکثر یې جسمي دی، یعنې دوی په زوجي ډول سره تکثر کوي چې د نارینه او ښځینه ګمنټونو د اتحاد څخه بیا زایګوټ جوړیږي او بالاخره له هغې څخه بیا یو الجی تشکیلیږي. دوی فلاجیل لرونکي دي، یعنې نو ځکه ورته یوګلینوفایټا هم ویل کېږي، یعنې فلاجیل لرونکي دي. فلاجیل په دوی کښې لیدل کېږي. دغه فلاجیل د حرکات او سمت یعنې لوري معلومولو لپاره دی، تر څو دوی چې کله حرکت کوي نو دوی ته دا لوری ور معلوموي. شاته یې یوه غوټه ده چې نور جذبوي، یعنې دوی په شا کې یو غوټه شتون لري چې هغه نور د جذب دنده په غاړه لري. د دې مخزن د دیوال په داخل کې بیا سور او نارنجي د سترګې ټکی شته چې ورته آیس فاټ هم ویل کېږي. د رڼا د جاذبې د پردې په شکل کار کوي، یعنې په دوی کې یو آیس فاټ هم لیدل کېږي تر څو نور جذب کړي او دا معلوم کړي چې کومې خواته نور ډېر، کومې خواته لږ، کومې خواته نور شته او کومې خواته نشته. دا د همدې دنده ده. څلورم سکلیټي الجی یا هم ډای اټوموفایټا. دوی زیاتره یې واحد الحجروي دي، یعنې دوی بدن له یوې حجرې څخه جوړ شوی دی. ظاهري جوړښت له مخې فلاجیلم ته ورته دي،
یعنی لکه فلاجیل داسې شکل لري. لږ یې کروي یعنی ګرد تار ډوله وي، یعنی په دوی کې کروي شکل هم شته او تار ډول هم په دوی کې شتون لري. دوی په زیات اندازه سره کلوروفیل ای چې دا یو پګمنټ دی دا لري، او په ډېر اندازه پکښې بیا کیروټین بی او زنتوفیل شتون لري. زنتوفیل خپله یو ژیړ رنګه پګمنټ دی. دوی د کارټنویډز یا کارټنویډونو یو ډول دی چې دوی په پاڼو کې هم په نباتاتو کې دوی لیدل کېږي، یعنې دا یو پګمنټ دی ژیړ. همدارنګه کیروټین بی چې دی هغه یو سور نارنجي پګمنټ دی چې دا هم په فنګسونو، هم په نباتاتو او هم په الجانو کې شتون لري. چې سی سلویش یعنې دا یو کیمیاوي ماده ده چې یو پګمنټ دی چې سی سلویش اچ 55 دا یې د دوی فورمول دی، یعنی په داسې شکل سره دوی شتون لري. په دوی کې کلوروفیل ای هم شته چې د ځایي ترکیب عملیه سرته رسوي. کیروټین بی او زنتوفیل هم پکې شته. زنتو خپله وایي ژیړ ته او فیل وایي پاڼې ته، یعنې دوی ژیړ رنګه دي. تکثر یې ډیری وخت زوجي وي، یعنی نارینه او ښځینه ګمیټونه پکښې تشکیلیږي او برخه اخلي. دوی د بهر تل تلویږي او سلیقایي ځمکې جوړوي، یعنی دوی په دې کې زیات زره سلیقان شته نو ځکه سلیقایي ځمکې جوړوي. پنځم ساده الجان یا هم ډاینوفایټا. دوی 6,000 نوعې لري. 6,000 نوعې د دوی شته او یو حجروي، کالوني او مایکروسکوپي رشتوي جوړښتونه لري. بدن یې له یوې حجرې څخه جوړ دی، کالوني شکل سره یعنې په ګډه سره ژوند کوي، مایکروسکوپي په سترګو نه لیدل کېږي، رشتې په شکل باندې جوړښتونه لري. د نړۍ په ټولو برخو په خوږو او تروو اوبو، لندبل، د ونو پوست او ډبره نورو کې پیدا کېږي. داخلي حجروي دیوال یې د پیکټیني چې دا یو مثال په ډول باندې یو کان دی، او خارجي برخه یې د سلیکان ډای اکساید څخه جوړه ده. داخلي حجروي دیوال یې د پیکټیني موادو څخه، د پیکټین څخه، او خارجي بیا د سلیکان ډای اکساید څخه جوړ شوی دی. د دوی نمونې یا مثالونه چې دي هغه د مثال په ډول باندې په دې کې جمنو ډاینیم چې دا یو ډول دی یا نمونه ده شته، همداسې د ګلینو ډاینیم او همداسې د ګونایو لیکس په نامه سره الجان شته چې په دوی کې همدغه د ګونیا لیکس اخیرنۍ نوع چې ده هغه د موسل پویسنینګ. موسل خپله بحري تلرونکي ژوي دي، یعنی موسل پویسنینګ د همدغو ژوو زهرجن کول دوی دا سرته رسوي. دوی یوه ظاهري ماده لري چې غیر فقاریه حیواناتو کې یې ذخیره کوي چې بیا تلرونکو په وسیله باندې وخوړل شي د هغوی اعضا یې فلجوي. یعنی په غیر فقاري دوی لومړی دا ماده تر شو کې په غیر فقاریه کې ذخیره کړي، هغه بیا فقاري حیوانات وخوري. چې کله یې هغه وخوري بیا نو بالاخره چې تلرونکي له همدغو څخه استفاده وکړي نو هغه د هغوی اعضا یې فلجیږي ځکه دا زهر دی. شپږم پایروفایټا ده. دوی 1000 نوعې پېژندل شوي دي، په شنه، ژړ او شنه آبي رنګونو سره پیدا کېږي. تروو اوبو کې دوی زیات دي، د کلوروفیل ای او سی لرونکي دي، او همدارنګه په دوی کې اکثره بیا د فایرینیټ په نامه سره ماده هم لري، یعنې په دوی کې دا ماده هم لیدل کېږي. پیرینویډ خپله یو پیچلی شکل لرونکی جوړښت دی کوم چې د کلوروپلاست په داخل یا خارج کې شتون لري. دوی هلته شتون لري او په زیات اندازه سره د رایبلوز بایفاسفیټ کاربوکسیلیز په نامه سره یو انزایم لري. دغه انزایم دنده بیا د دې ترکیب په عملیه کې د کاربن نصب او همدارنګه د ګلوکوز د جوړېدو لپاره پکارېږي. دا په دوی کې زیات اندازه سره لیدل کېږي. په زوجي او غیر زوجي ډول سره دوی تکثر سرته رسوي. اووم دی نسواري الجی. د نسواري الجانو یا قهوه‌ایي الجانو چې ورته فایوفایټا هم ویل کېږي ګروپ.
دوی 1590 لري او 190 جنسونه لري، یعنې په همدغو 190 جنسونو کې 1590 شتون لري. په بحرونو او یخو برخو کې د ټولې نړۍ پیدا کېږي، دوی په ټول نړۍ کې شته. دوی پګمنټونه لري لکه کلوروفیل A او C، او همدارنګه د فاکزو زنتین په نامه سره د پګمنټ هم لرونکي دي چې دا د زنتوفیل یو ډول دی چې په الجیانو همدارنګه پنجانو په دغو کې لیدل کېږي. د پیچلي ودیز شکل له مخې د عالي نباتاتو سره ورته والی لري، یعنې دوی چې دی ډېر پیچلی ودیز شکل دی، نو ځکه له عالي نباتاتو سره نه توپیر کېږي. حجرات یې یو هستوي دي، یعنې په دوی کې یوه هسته شتون لري، او حجروي دیوال یې پیکټین او سلوز لري. د دوی تکثر په زوجي او غیر زوجي ډول سره دی. په زوجي کې یې د اوګمي، هیټروګمي او ایزوګمیز په نامه سره شته. ایزوګمي د زوجي تکثر هغه ډول دی چې په هغه کې د نارینه او ښځینه ګمنټونه په عین یو شکل او یو وظیفې سره وي چې هغه بیا سره یو ځای کېږي او یعنې انعکاسات ته رسوي او زایګوټ تشکیلوي. یعنی ایزو په معنا د یو شان او ګمي د ګمنټونو چې دوی د یو شان ګمنټونو لرونکي وي. هیټروګمي بیا هغو ګمنټونو ته ویل کېږي چې دوی د شکل او وظیفې له مخې سره جلا وي. یعنی نارینه ګمنټ یو شکل لري، ښځینه بل شکل لري، دوی بیا انعکاسات رسوي، بالاخره یو زایګوټ تشکیلوي. هیټرو په معنا د مختلف او ګمي د ګمنټونو دی چې په هغه کې مختلف شکل او وظیفو سره ګمنټونه وي. او بل چې دی هغه اوګمي دی چې په هغه کې نارینه ګمنټ چې دی هغه کوچنی خو اماچه شوي متحرک وي، او ښځینه ګمنټ چې دی هغه لوی او غیر متحرک وي چې دوی بیا د عملیات سرته رسوي. یعنی دا یو د دوی زوجي تکثر. غیر زوجي تکثر یې بیا د زوسفورونو په وسیله باندې سرته رسېږي. دا بیا دا ډول تکثر دی چې په هغې کې زوسفورونه خپله کوچني سپورونه دي. دوی کوچني سپورونه دي داسې چې د ډي او قشر درلودونکي وي. دوی د فلاجیل لرونکي وي چې د هغه په وسیله باندې لوکوموشن څخه یعنې ګټه ورڅخه اخلي، یعنې حرکت په همدغو باندې کوي چې دوی بیا وروسته له دوی څخه بیا په غیر زوجي ډول سره یعنې بل ګمنټ ته اړتیا نه لري، یو بل الجی منځته راځي. د الجیانو بل ډول چې دی هغه ژړ طلایي الجیان دي، یعنی کریسوفایټا. دوی 490 او له 80 څخه تر 80 پورې جنسونه لري. ډیری خوږو اوبو او ځینې بهارونو کې هم ژوند کوي. دوی د موناټ ځانې چې دوی یو حجروي خوځنده جوړښتونه دي په ډول دي، ډیری چې دي هغه د موناټ په ډول باندې چې یو حجروي وي او خوځنده حرکتي جوړښتونه درلودونکي وي. د دوی سیتوپلازم خارجي طبقه کې دوه یا یو کروماتوفور چې هغه رنګه مواد لري چې په هغه کې بیا کلوروفیل A د کلوروفیل یو ډول دی، کیروټین چې د کارټونوئید یو ډول دی، او زنتوفیل چې په زنتوفیل کې بیا دوه ډوله زنتوفیل دی، یو لیوټین زنتوفیل دی او بل پاکزو زنتین زنتوفیل دی. لیوټین خپله په هغو نباتاتو کې یعنې یوازې د نباتاتو په وسیله باندې لیوټین تولیدېږي چې هغه د شنو پاڼو درلودونکي وي، لکه کرم دی، ملی دی، همدارنګه زړې ګازرې دي. په دغو کې دا لیوټین لیدل کېږي چې فارموله یې C55H40 او O2 ده. نم چې دی هغه سر الجی دی. دوی فلاجیل نه لري او د جوړښت له مخې مغلق دي او 490 لري. استوایي او نیمه استوایي او معتدل اقلیم لرونکو سیمو کې دوی شته، یعنې چې هغه سیمې چې تود اقلیم لري یا معتدل وي. پګمنټونه کلوروفیل A، زنتوفیل، فایکو اریترین او فایکو سیانین دي. د همدغو پګمنټونو د لرلو له کبله دوی سور رنګ لري. ډېر ژوروالی چې ځینې 115 متره پورې هم پیدا کېږي. تکثر یې په زوجي ډول سره دی. د غذا په حیث هم استعمالیږي، د اگر مادې په جوړولو کې هم استعمالیږي، او یوډین هم له دوی څخه لاسته راځي. د یوډین عنصر چې لاسته راځي هغه له همدغو سرو الجانو یا روډوفایټا څخه منځته راځي.
لسم چې دی هغه د الجانو بل ډول چې هغه ګلسنګونه یا هم لیکنوفایټا دي. دوی له 18 څخه تر 20,000 نوعې لري. د ونو پر پوست، لرګیو، ډبرو او خاورو پر مخ باندې ژوند کوي، ځکه دوی هلته ځان ټینګ نه لري. دوی 15 نوعې لري او د دوی 15 نوعې یعنې د تودوخې له -198 سانتي ګریډ سره مقاومت کولی شي. د فوتوسنتیز عملیه 15 څخه تر 18 سانتي ګریډ پورې په ښه ډول سرته رسولی شي، خو که چیرې له هغې څخه پورته کښته کېږي هغه ورو کېږي چې بالاخره درېږي. دوی په 3 ډول باندې ویشل شوي. یو هغه دی کوم چې قشر لري، یعنې قشر ډوله دي، د قشر په ډول جوړښتونه لري. بل چې دی پاڼې ډوله دي، یعنې رښتیوي شکل سره جوړښتونه. بل چې دی هغه کوچني بوټي ډوله دي، هم چې هغه ته بیا پرټیکوز ویل کېږي، یعنې قشر ډوله یا کرسټوز، پاڼې ډوله یا هم فولیوز، او کوچني بوټي ډوله یا هم پرټیکوز په جوړښتونو سره دوی شکلونه لري. ګلسنګونه د الجی او پنجي له یووالي او دوی له سمبیوسیس ژوند څخه جوړیږي، یعنې دوی په ګډه سره ژوند کوي او یو بل ته ضرر نه بلکې ګټه رسوي. نو دوی یو بل سره ګډ د سمبیوسیس په ډول ژوند کوي. د الجان هغه برخه کوم چې الجان دي هغو ته پایکوبایونټ او هغه چې پنجان دي هغو ته مایکوبایونټ ویل کېږي. یعنې دوی چې دي په ګډه سره ژوند کوي، یعنې یو خواته یې الجان وي او بلې خواته یې پنجان وي. وګورئ دلته په همدې شکل کې تاسو ګورئ چې هم الجان دلته شتون لري او هم پنجان دي. په هغه ساحه کې چیرې چې د مثال په ډول باندې هلته څه شي وي، الجان وي، هغه ته وایي فایکوبایونټ، او هلته چیرې چې پنجان وي هغه ته وایي مایکوبایونټ. الجان چې دی هغه موږ تاسو وویل چې تالوس ته ورته جوړښت لري. پنجان بیا خپل له هیپا څخه جوړ شوي دي. تالوس د الجانو جوړښت دی او هیپا د پنجانو دی. دوی دواړه په ګډه سره مخلوط کېږي، یعنې تالوس موږ تاسو وویل چې حقیقي ریشو په ډول سره نه وي، نه پاڼې نه هېڅ شی دوی نه لري، نه پاڼې لري. او هیپا بیا داسې جوړښتونه دي چې څو هیپا بیا سره یوځای کېږي بیا ماسیلیم جوړ داسې رشتې دي د پنجانو. دوی دا ګډ سره چې کېږي سره مخلوط کېږي، یو زبېښونکي آلات یعنې هاسټریا په نامه سره جوړوي. دا د الجی تمثیلي حجراتو استول کېږي او مخصوص هیپا رازیټ بیا څنګه کېږي کښته خواته ځي. کله چې دا کښته خواته ولاړ شي نو دوی په نبات، په ډبره، لرګي او یا خاوره کې ځان ټینګ مښلوي. تالوس کوم چې د الجانو جوړښت دی هغه له محیط څخه اوبه جذبوي، او رازیټ بیا کوم چې د پنجانو دی هغه بیا مالګې لاسته راوړي. لاسته راوړي الجی د پنجي لپاره عضوي مواد جوړوي، یعنی الجانو تاسو ویل چې د پنجانو لپاره عضوي مواد، ځکه دوی ځای ترکیب عملیه سرته رسولی شي. پنجان لپاره عضوي مواد جوړوي، هغوی ته عضوي مواد ورکوي او ویټامینونه هم ورته برابروي. او ځکه موږ تاسو ویل چې په الجانو کې د A, D, E, C په نامه سره ویټامینونه شته، دوی دا پنجانو ته ورکوي. او پنجي بیا د الجانو لپاره معدني مواد برابروي، ځکه بیا دوی بیا معنوي البته معدني موادو ته اړتیا لري. نو دوی په دې طریقې سره یو له بل څخه مستفید یا ګټور کېږي. درس تر همدې ځایه پورې اوس تاسو کورنی کار دی الجان ولې د نباتاتو په عالم کې طبقه بندي کېږي، په کوم دلیل سره. استاد د سپارلو نیټه د 10 میاشتې په 14 تاریخ باندې بیولوژي دریم ټولګي. پاملرنه مې ونه مننه. که چېرته کوم پوښتنه لرئ کولی شئ چې راته پرېږدئ. اوس موږ او تاسو د الجانو د یو ډول چې هغه د تازه اوبو د شنو الجانو یو نوع ده چې د کیرا په نامه سره ده، د هغې د ژوند دوران په ویډیویي شکل سره ګورو. تازه اوبه والجی دی په لومړي سر کې د مثال په ډول باندې یو ځای ګوسفور تولید کړی وي. دا په ځمکه باندې وي کوم چې د ډفلویډ وي، البته یعنې دوی له مور او پلار دواړو څخه جنونه اخیستي وي.
دا ویشل کېږي چې په نتیجه کې 4 حجرې منځته راوړي. بالاخره چې د هغه بیا وروسته له همدغې څخه بیا مثلا نبات منځته راځي. یعنې په د مایوسیس په نتیجه کې له 2 ډپلیټ حجرې څخه 4 هپلیټ حجرې منځته راځي چې هغه بیا القا کېږي، یو له بل سره ځان القا کوي، او یو ډپلیټ حجره منځته راوړي چې هغه بیا ویشل کېږي چې هغه بیا یو زایګوټ او بالاخره یو نبات منځته راوړي. له ډپلیټ زایګوټ جنوم څخه هپلیټ زایګوټ منځته راځي. دا په همدغو نباتاتو کې هم دغسې سرته رسېږي چې د مایوسیس په نتیجه کې حجرات ویشل کېږي، 4 هپلیټ حجرې منځته راوړي. دا یو سنګل یو هپلیټ حجره ده چې د رازیټ په نامه جوړښتونه راباسي لومړی، چې دا بیا د فوسنټیټیک فیلامنټ لري چې یعنې فوسنټیز عملیه هم سرته رسولی شي. رازیټ خپله حقیري شی نه دي، دوی د ځمکې سرته راوځي چې بالاخره د پګمنټونه لرونکي وي او د دې ترکیب عملیه سرته رسوي. دا بالاخره ویشل کېږي او غټ د نبات ور جوړښت تشکیلوي. دوی د یو ساتونکي کارټکس په وسیله باندې پوښل شوي وي. د دې په نتیجه کې د ودې په نتیجه کې ځینې جانبي شاخونه منځته راځي، همداسې پسې ادامه لري. دغه یو جوړښت بیا راځي او د پروپیګیشن عملیې په وسیله باندې په ځمکه کې داخلېږي. کله چې داخلېږي له هغې څخه بیا بل نبات داسې منځته راځي. دا همداسې ادامه لري چې په نتیجه کې دغسې ډېر نباتات له همدغه تکثر څخه منځته راتلای شي، یعنې په زوجي او غیر زوجي دواړو سره. دوی د نارینه او ښځینه جوړښتونو آلو او ګمنټونه لرونکي دي. هم نارینه هم ښځینه په دوی کې شته. نارینه چې دی هغه خپله د انتریډیا په نامه سره جوړښت لري چې په هغه کې انتر چې دا یو نارینه حجره ده، یعنې لکه سپرم داسې یو ګمیټ دی، نارینه ګمیټ دی شتون لري. دوی خپله دغه انتر څخه دغه راځي دغه ګمیټ. همداسې په ښځینه کې بیا هګۍ شتون لري، یعنې اوویډینیا شتون لري چې په دوی کې بیا تخمه شتون لري. سپور چې کله راسي همدغه هګۍ القا کوي. کله چې القا کړي نو له یوه ډپلویډ حجره منځته راوړي چې دا بیا خپله موږ تاسو همدغه ته یو سپور ویلی شو. کله چې القا سي بیا همدا یو زایګوسپور دی. دغه زایګوسپور بیا په ځمکه باندې لویږي. کله چې ولویږي دا بیا له همدغه څخه بیا بالاخره بل نبات تشکیلیږي. د ژوند دوران په ویډیویي شکل سره ګورو.